د اسلامي امارات له خوا هغه اقدام چې ټولو خلکو یې هرکلی وکړو د افغانانو زړونه یې وګټل. دا چې اسلامي امارات څه اقدام کړی دی د خلکو زړونه یې څنګه وګټل جزئیات راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. طالب وزیر وایي د سیاسي ګوندونو فعالیت مطلق بند دی. سیاسي ګوندونه وایي طالبان د بندیز د خپلې بقا لپاره ولګوو او دغه بندیز ملاتړ د خلکو د هرکلي سره مخ شو. د طالبان د حکومت د عدلیې وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي وایي په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع او غیر شرعي دی. وروسته له دې چې د طالبان د حکومت د عدلیې وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع او غیر شرعي اعلان کړ، د یو شمېر پخوانیو سیاسي ګوندونو مشران وایي هر ولسي او ولس سالاري حرکت نشي کېدی چې د شریعت خلاف وګڼل شي. د طالبان د حکومت عدلیې سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په خبري کانفرانس کې وویل ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او د هغه فعالیت د خلکو په ګټه نه دی. هغه زیاته کړله دا نه شرعي دي او نه هم د ملت په ګټه دي او نه یې هم ملت غواړي او نه هم ملي منافع پکې خوندي دي. نو د به څومره معقولیت وي چې دوی ته جواز ورکړل شي. مطلق بندي په هیڅ صورت جواز نه ورکوو او نه یې هم ورکولی شي. د شرعي په افغانستان کې د اوسنیو بدبختیو لامل سیاسي ګوندونه بللي دي، خو د افغانستان د ملي جمهوریت غوښتونکي ګوند بنسټ ایښودونکي او مشره عادله بهرام د طالبان د عدلیې وزیر څرګندونو په غبرګون کې ویلي کومه ټولنه کې چې قانون حاکم وي هلته د اسلامي شریعت خلاف هیڅ کار نه کیږي. هغې زیاته کړه په دې وروستیو سیاسي ګوندونه منحل اعلانیږي. موږ نشو کولی چې هر ولسي حرکت په دین او شریعت پورې وتړو، دا د دین خلاف دي. پخوا هم هغه ګوندونه چې فعالیت یې درلودو ټول مسلمانان وو. مشران یې مسلمانانو د اسلامي اصولو سره سم یو ورته قوانین ټاکلي وو. په کومې ټولنې کې چې قانون حاکم وي هغه ټولنه د قانون سره سم حرکت کوي او د جمهوریت په وروستیو 20 کلونو کې هم هغه ګوندونه چې فعالیت یې درلودو د قانون له مخې ثبت شوي وو او کار او فعالیت یې کاوه. د جمعیت اسلامي یو غړی هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې راپور کې نوم واخیستل شي، وویل د طالبانو لخوا د سیاسي ګوندونو د فعالیت بندېدل په هیواد کې د دوی د سیاسي بقا لپاره دي. هغه ویل د طالبانو کوم کار د اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه دی. هغه مرمودي وژنې چې تر سره کیږي خو اسلامي امارات یې ردوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو احمد وحیدي ازادي راډیو ته وویل هر حکومت او قدرت د سیاسي ګوندونو چې د خلکو د غوښتنو انعکاس کوونکی دی رامنځته کیږي. هغه وایي دولت یا قدرت د ګوندونو له لارې چې مستقیم د خلکو د غوښتنو انعکاس کوونکي دي او د یو میکانیزم ډیموکراتیک له لارې چې معمولا پارلمان او د مشرانو جرګې وي د هیواد د ادارې په جریان کې منعکس کیږي. د طالبانو حکومت د بندیز په داسې حال کې اعلان کړی چې لا اساسي قانون نه لري او د نړۍ هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوي. د افغانستان د عدلیې وزارت د معلوماتو له مخې تر 2020 کال پورې په دغه هیواد کې نږدې اویا لوی او واړه سیاسي ګوندونه په رسمي ډول ثبت شوي وو چې طالبان له بیا ځلې واکمنېدو سره د ټولو فعالیتونه بند شول. طالبان په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلولو سره د ښځو پر زده کړو او کار هنري فعالیتونو لکه موسیقۍ او سندرو ویلو او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ګډون په بېلابېلو برخو کې ګڼ محدودیتونه وضع کړل. خو د سیاسي ګوندونو فعالیتونه د خلکو د هرکلي سره مخ شوي دي چې اسلامي امارات یې پر وړاندې اقدام وکړ او پر فعالیت یې بندیز ولګوو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره کمنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له مننې او مننه تر بیا ښه وخت ښې چارې.